د یوه افغان ځوان د 3 کلن زیار او کوښښ پایله. شکر الله چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د خپل نوښتګر فکر او له تخنیک سره د زیاتې مینې له کبله توانېدلی چې فعاله او متحرک اکسویټور یا خفاره جوړه کړي. له لرګیو جوړه یا د خفاره چې له بهره د یوه ماشین په واسطه کنټرولېږي یوازې کوچنی ده، خو ټولې هغه چارې او حرکات ترسره کولی شي کوم چې رښتونې هغه یې ترسره کوي. له 12 ټولګي فارغ 20 کلن شکر الله چې دا هڅه د خوست د ولایتي مسؤلینو له لوري ستایل کېده وویل د یادې خفارې په جوړولو یې 3 کاله تېر کړي او له ښاره د لرېوالي له امله یې د کار وړ پرزې ورته په ځنډ پیدا کولې چې له همدې کبله پرې شاوخوا 15,000 افغانۍ لګښت راغلی. 15,000 افغانۍ شاوخوا مصرف شوی دی، ځکه چې موږ هغه اروړلې پرزې بیا بالته صحیدې بنا کور به ونه کړله پرزې بیا مو وغورځولې بیا مو ځنه غروړلې بیا پرزې مې وروړلې دا په اساس ډېر مصرف شوی دی. هغه وایي له ماشومتوبه یې د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره مینه لرله او زیاتوي که ملاتړ یې وشي له دې هم غوره نوښتونه کولی شي. زه د مکتب په 2م سیم کې وم چې مو دا تخنیک سره مې ډېره علاقه وه او خپلو ترو ځنو د کوم مشرونو به مو ته دا فکر کول چې دا کور ښه نه دی مای کوه، خو بالاخره مو دا کور پټ کولو او بیا مو یو بل اسکویټور یې جوړ کړو. په آینده کې خو پلانونه ډېر پلانونه دي، الام د ورسوي ډېرې نظریې لرم په ذهن کې چې نوي ماشینونه جوړ کړم د نړۍ په سطحه، خو لیکن دا هیله لرم چې مو ته امکانات برابر شي. ولایتي مسؤلینو د تخنیک په برخه کې د شکر الله دغه هڅه کمسارې وبلله او ویل چې د خپلو ځوانانو تشویق او هڅونې ته لومړیتوب ورکوي ترڅو د علم او تخنیک له لارې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د داسې ځوانانو په مورد د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري چې دوی تمویل کړي او دوی تشویق کړي ترڅو دوی ښه آینده ولري، خپلې خاورې خپل ولس ته په لوړه کچه خدمات وړاندې کړي. نه تنها شاکر صاحب بلکې د خوست په ولایت کې نور همدارنګه ځوانان چې دوی خپل اختراعات وړاندې کړي دي، وخت په وخت د دوی سره د افغانستان اسلامي امارت همکاري کړې ده، د دوی لاسنیوی کړی ده. بلخوا د تخنیکي او مسلکي زده کړو مسؤلین وایي چې د دا ډول مبتکرو ځوانانو بشپړ ملاتړ ته چمتو دي. د خوست د تخنیکي زده کړو په مرکز کې مو ورته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او ورته ځوانان د کار او زده کړو په موخه اړونده وزارت ته هم لیږو. موږ د خوست ولایت تخنیکي او مسلکي امارت هر اندازه باندې له دوی سره همکار یو. موږ ځایونه لرو دې لپاره د شپې او د ورځې احاطه ورکوو او د دې سره کومه هره مرسته چې له موږ سره کابل وزارت له طرفه کیږي هغه له دوی سره کوو او دوی خپل وزارت ته معرفي کوو. هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي، دوی بیا هلته جذبوي او هلته که په دفاع وزارت کې که په استخباراتو کې او که په زموږ په خپله اداره کې دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي. د شکر الله لخوا جوړه شوې خفاره که څه هم کوچنۍ ده، خو تګ حرکات بڼه او د پیچلي سیستم منظم کار څرګندوي چې د اسانتیاوو او امکاناتو په شتون کې نوموړی رښتونې خفارې هم جوړولی شي.